هغه شی دی چې تعلق د انسان د ظاهر بدن سره دی زنا هم هغه شی دی چې تعلق د ظاهر بدن سره دی سود هم هغه شی دی چې تعلق د انسان د ظاهر بدن سره دی جوارم هغه شی دی چې تعلق د انسان د ظاهر بدن سره دی تاسو ډېری نمونې نور مشته د زمونږ استادو په شریعت کې او خلاصه دا ده چې هغه احکام چې داغي تعلق د انسان د ظاهر بدن سره دی نو هغه په څو قسمه دي کوم یو اوامر دی او دویمه زمو استاد د ظاهري ډانچې سره چې تعلق د ځینې داسې کارونه دي چې رب العالمین وی کوي او ځینې داسې کارونه دي چې رب العالمین موږ تاسو دغه نه منع کړی دا په کوم څه چې مامور کړیو دي ته اوامر وای او دا د کوم څه نه چې منع کړیو سالکانو دي ته سوي لیکيږي نواهی دویم هغه احکام چې داغي تعلق د انسان د باطن سره دی او د انسان د قلب سره دی ځینې احکام دي د باطن سره تعلق لري او د انسان د قلب سره تعلق لري نو هغه علماء لیکي په دوه قسم دي ځینې پکې اوامر دي او ځینې پکې نواهی دي څه قلبي کارونه هم دي چې رب العالمین د ځینو باره کې وی کوي او د ځینو باره کې منع کړي چې مې کوي اکم شیان دي چې موږ او تاسو ور باندې مامور یو چې هغه وکړي دغه نمونه مولوی صاحبانو کل ایمان بالله تعالی دا په خدای تعالی ایمان ګور ایمان چاته وایي د زړه باور ته تصدیق ته ویل کېږي نو د ایمان تعلق د چا سره دی دا د قلب سره دی باور زړه کې راځي د باور تعلق د چا سره دی د قلب سره یا لکه مولوی صاحبانو ایمان د الله تعالی په ملائکو ایمان په کتابونو ایمان په رسولانو دا ټول هغه څه دي چې د دوی په باره کې با په زړه کې یقین او باور لري هغه اړخونه بیل بیل دي انشاءالله په دې به تاسو ته تفصیلي وضاحت وکم چې د ایمان بالله څه مقصد خدای تعالی باور لري یقین لري څه معنا نو دا معنا چې رب العالمین موجود دی دا معنا چې الله تعالی واحد دی شریکان نشته ور سره دا معنا چې الله تعالی د ټولو کائناتو تربیت او روزنه کړې ده وغیرہ مختلف اړخونه دي ایمان پر رسولانو پزړه کې یو انسان باور لري پدې چې الله تعالی دنیا ته پیغمبران را لېږلي دي د پیغمبرانو دنیا ته د الله تعالی د لوري احکام راوړي دا پیغمبران انسانان دي د ګناهونو نه معصوم او پاک دي ګناهونه تنه کېږي مختلف اړخونه لري نو دې ته ایمان بالرسول وایي بلند دا هغه شیان چې موږ او تاسو ور باندې مامور یو او تعلق د زړه سره دی لکه هغه ایمان دی دا کوم امنت بالله چې موږ تاسو یو امنت بالله وملائکته وکتبه ورسله وامنت بالله كما هو باسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصديق نو دغه امنت بالله غانو کې چې کوم شی ذکر دا هغه ته مولوی صاحبانو مومن به وي چې ورته وي آمنت بالله سمانا ز په الله تعالی یقین او باور لرم نو دا باور چې پچا لري غته مومن به وي پچا باور لري په الله تعالی پچا ایمان لري په الله تعالی پچا ایمان لري په رسولانو نو رسولان بیل مومن به دا پچا ایمان لري په ملائکو ملائک بیل مومن به دا پچا ایمان لري د الله تعالی په کتابونو مومن به سمانا ان په کوم سیس باندې چې څوک ایمان او یقین او باور لري هغه ته څوی لیکيږي مومن به نو دا اوس اوامر دي تعلق د باطن سره دی او شرعاً موږ او تاسو په مامور یو چې په دې کارونو باید تاسو اتیان وکړي او راته قربان دی وکړي یا ته د ایمان ترڅنګ مولوی صاحبانو اخلاص دی په عمل کې اخلاص په عمل کې څه معنا عمل خو بنده کوي اوس مثلا منځ دی د دې یو طرف ته تعلق د اعمالو د جوارح سره دی چې دا پاندامونو کم کار تکي دا ټیټو بره کېږي او لاسونه دې تړلي دي رکوع سجدې ته ځي نو دا خو هغه څه چې تعلق د اعمالو د جوارحو سره اوس د ده په شان چې دا مونځ دی او د ده په شان کم نور اعمال دي شریعت موږ او تاسو ته وایي چې باید تاسو په دې اعمالو کې اخلاص او للهیت وي اخلاص څه معنا اخلاص دا معنا چې دا عمل ستا یوازې د رب العالمین دپاره بس ریا پکې نه وي ځان ښودنه پکې نه وي چې څوک وایي دغه دی زه منځونه کوم خلک راته ښه سړی وایي زه تلاوتونه کوم خلک راته ښه سړی وایي زه صدقات ورکوم خلک راته ښه سړی وایي نه دغسې سوچونو باندې چې څوک عبادات کوي نو دې ته مولوي صاحبانو اخلاص نه وایي دې عمل کې ریا موجوده ده
ځان ښودنه موجوده ده. او که انسان اعمال تر سره کوي او په دې اعمالو کې مقصد دا دی چې دا اعمال ز ټول په ټوله د رب العالمین د پاره کوم او د هیڅ لحاظ هم پکې نه کوي، نو دې ته څه ویل کېږي؟ اخلاص. اخلاص دا معنی چې ستا عمل خالص یوازې د چا د پاره وي؟ د رب العالمین د پاره. نو اخلاص هغه شی دی چې تعلق د چا سره دی؟ د باطن سره. موږ تاسو په مکلف یو. واحسنوا ان الله يحب المحسنين. رب العالمین وی تاسو احسان کوي، یقینا الله تعالی محسنین خوښوي. نو احسان بل شی نه دی، همدغه اخلاص دی چې ستا په عمل کې اخلاص او للهیت وا. نو په دې موږ تاسو مامور یو. یا لکه مولوی صاحبانو رضا راواخله، د الله تعالی په فیصلو باندې رضا، یا لکه صدق راواخله. دا هغه څه دي چې موږ او تاسو مامور یو ور باندې چې رب العالمین وی دا کارونه وکړي. او تعلق د چا سره دی؟ د انسان د قلب او د انسان د باطن سره. او بعض شیان داسې دي چې تعلق د باطن سره وي خو لیکن نواهی وي، شریعت منع کړي یو چې ګورې دا کارونه مه کوئ. هغه نواهی کم دي مولوی صاحبانو؟ لکه الله تعالی دې موږ او تاسو ساتي نفاق، حسد، غرور، انانیت، کفر، عجب، ریا او داسې نور بیکار صفتونه د انسان په باطن کې وي. کله د انسان باطن کې حسد وي، د مسلمان سره کینه کوي. کله یو مسلمان د انسان په باطن کې عجب وي. عجب معنا خودپسندي. خودپسندي دې ته وایي چې انسان په خپل ځان مین وي او خپل ځان ورته ښه ښکاري او خپل ځان خوښوي، او دا د خپل ځان په مقابل کې نور څوک ورته ډېر ادنه او کمزوري ښکارېږي. دې ته خودپسندي وایي. کله د انسان په باطن کې نفاق وي، ظاهر یو شان باطن کې بله خبره پرته وي. کله د انسان په باطن کې ریا وي، اعمال کوي خو په دغه اعمالو مقصود د رب العالمین رضا نه وي، بلکې مقصود په دغه اعمالو باندې ځان ښودنه وي خلکو ته چې زه خلکو ته ځان وښایم. داسې ډېر تقریبا تر یو کم سلو یا د سلو نه زیات فرضونه علماو په خپلو کتابونو کې لیکلي دي چې دا ټول هغه شیان دي چې تعلق د باطن سره دی. او شرعاً موږ او تاسې په دې مامور یو چې دا کارونه مه کوئ. دا کارونه ریا باید در کې نه وي، نفاق باید در کې نه وي، کفر باید نه وي، حسد باید نه وي، انانیت باید نه وي چې زه یم، غرور باید نه وي، خودپسندي باید نه وي، عجب. دا شیان دي باید په باطن کې نه وي. نو دا هغه شیان دي مولوی صاحبانو چې د دې تعلق د باطن سره دی او شریعت ته موږ او تاسو منع کړي. نو دې ته څه ویل کېږي؟ نواهی. اوس که ته وایې چې هلکه ما ته حسد نه ښکارېږي او ما ته غرور نه ښکارېږي، دا داسې شیان نه دي چې ته په سترګو وینې، ځکه دې ته باطني علل وایي او دې ته باطني امراض وایي. دا هغه څه دي چې تعلق د انسان د باطن سره دی، او دا هغه څه دي چې تعلق د انسان د خو لیکن آثار ښکاره کېږي. حسد په سترګو نه وینې، دا د سر په سترګو، ګرچې اولیاء یې د زړه په سترګو باندې ویني، خو د سر په سترګو حسد ښکاره کېږي نه، ځکه یو باطني علت دی. خو اثر د حسد خو وینو که نه. بس وګورې څوک چا سره په حسد کې مبتلا یا آثار ښکاري. دغه رنګې مولوي صاحبانو ریا په سترګو نه ښکاري خو لیکن آثار خارج کې ښکارېږي. کفر او نفاق دا هغه څه دي چې تعلق د باطن سره دی. دا په سترګو موږ او تاسو ته ښکاري نه، خو لیکن آثار په سترګو باندې وینو. د کفر آثار وینو، د نفاق آثار وینو. نو دا ټول هغه مرضونه دي چې د دې تعلق د چا سره دی؟ د باطن سره. او دې ته موږ او تاسو نواهی وایو. نو لږ اسانه تعبیر باید دا ځان سره زده کړو. هغه احکام چې موږ او تاسو په مکلف یو، موږ او تاسو ور باندې، نو دا په څو قسمه باندې دي؟ په دوه قسمه. ځینې هغه احکام دي چې تعلق د انسان د ظاهري بدن سره دی، او ځینې هغه دي چې تعلق د انسان د زړه سره دی. کوم احکام چې تعلق د انسان د ظاهري بدن سره دی نو هغه په څو قسمه دي؟ دوه، اوامر او نواهی. او کوم چې تعلق د انسان د قلب او د باطن سره دی نو هغه په دوه قسمه باندې دي، اوامر. دا چې ټول تاسو دا څلور شیان مو زده کړل نو په شریعت مطهره کې ما سوا د دغه څلورو شیانو نه نور شی نشته. دا شریعت عبارت د چا نه دی؟ د دغه څلورو شیانو. شریعت د چا نه عبارت دی؟ دا کوم دین او احکام چې رب العالمین موږ او تاسو ته رالیږلي دا بس دا څلور شیان دي. یا به د زړه سره تعلق، یا د بدن سره، یا به وایي چې وکړو، یا به وایي چې مه کوه. دې نه اخوته خبره بل شی نشته. چې هر کله مو احکام وپېژندل چې موږ او تاسې پې مکلف یو چې دا دوه قسمه دي،
تعلق د ظاهر سره، تعلق د باطن سره، او بیا ځینې پکې اوامر دي او ځینې پکې نواهی دي. نو دا ځان سره یاد کی مولوی صاحبانو. علماء کرام په دې ځکه بیا لیکي چې په دې دوانو کې یو هغه چې تعلق د انسان ده او دویم هغه چې تعلق د باطن سره و. په دې دوو کې اهم هغه احکام دي چې د کوم احکام تعلق د انسان د باطن سره وي. په دې دوانو کې اهم هغه دي چې تعلق د چا سره وي. هغه احکام چې موږ په مکلف یو تعلق د چا سره دی؟ د باطن سره. هغه ډیر اهم دي په نسبت د هغه چې دغه تعلق د انسان د ظاهر بدن سره دی. تاسو وایئ چې اهم سره کم دي. اهم په دی وجه باندې دي. د علما درته په خپل کتابونو کې لیکي وای د اهمیت وجه دا ده لانه اساس الظاهر، لانه دا د کوم احکام تعلق چې د انسان د باطن سره دی دغه احکام وایي د هغه احکام سره چې تعلق د ظاهر د انسان سره دی. وای دا تعلق چې د باطن سره دی دا د ظاهر د پاره اساس او د ظاهر د پاره بنیاد دی. څه دی؟ اساس دی او بنیاد دی. یا په بل تعبیر باندې کوم احکام چې تعلق د باطن سره دی دا د ظاهر د پاره موقوف علیه ده. د ظاهر د پاره څه شی ده؟ او قانون دا دی چې موقوف علیه اهم وي په نسبت د موقوف باندې. موقوف علیه اهم وي په نسبت د چا؟ مثال به تاسو څنګه وایي مولوی صاحبانو کوم احکام چې تعلق د باطن سره دی دا په نسبت د هغه احکام چې تعلق د ظاهر سره دی دا ډیر اهم دي. اهم څنګه دي؟ تاسو ته مویل چې دا موقوف علیه ده او اساس دی. لکه مثلا په احکام د باطن کې ایمان بالله پروت او احکام د ظاهر خموند روزه زکات وغیرہ دغه شیان دي چې موږ او تاسو په ظاهري اندامونو باندې ادا کوو. یو سړی ټول عمر لګیا دی او د نیک اعمال کوي، منځونه کوي، روزه زکات حج وغیرہ یو شی نه پریږدي، په ټولو اتیان کوي، ولیکن د په باطن کې پر رب العالمین ایمان نشته دی. د په باطن کې تصدیق او باور نشته دی پر رب العالمین. نو کله ټول ورځ اعمال د بدن تر سره کوي او پزړه کې پر رب العالمین یقین او باور نشته دی، نو دا اعمال خدای تعالی قبلې ولې نه قبلې؟ ځکه ایمان نشته. د کافرو نیک اعمال چې کوم دوی د کله سرکونه جوړي او لارې پخې وغیرہ د کافرو دغه نیک اعمال څاګانې باسي دا خدای تعالی په درگاه کې قبول دي ولې نه دي قبول؟ ایمان نشته دی. اعمال د دوی به قبول عند الله هغه دوران کې وای چې کله د دوی په باطن کې ایمان موجود وای. یا لکه بل نمونه وایو دا مونږ او تاسو مسلمانان یو، ایمان لرو الحمدلله، خو د ایمان ترڅنګ یو مسلمان را لګیږي نفل کوي اعمال تر سره کړل، ولیکن زړه کې دا ده باطن کې دا ده چې تو دا نفل د دې لپاره کوم چې خلک راته منځګزار ووي، صدقه ورکړي د دې لپاره چې خلک راته سخی ووي، نور نیک اعمال کې د دې لپاره چې خلک راته نیک انسان ووي. ګوره مسلمان هم دی، اعمال موجود دي او اعمال تر سره کوي، ولیکن د اعمالو تر سره کولو سره سره چې د اعمال دې تر سره کوي په دغه عمل باندې چې د مقصود ریا ده، نو خدای تعالی ته دا عمل قبول نه. حدیث کې خدا راضي محبوب فرمایي چې څوک مونږ د ریا د پاره کینو فقط اشرکا، څوک روزه د ریا د پاره نسی فقط اشرکا، څوک صدقه د ریا د پاره ورکی فقط اشرکا. او دام حدیث مبارک کې راځي چې د قیامت ورځ باندې رب العالمین مرائي انسان ته وایي چې لاړ شه په دنیا کې چې د چا د پاره اعمال کړو نو دوی نه خپل بدله وغواړه، ما د پاره خو دې کړی چې زه در تنن بدله ورکوم، خو دې د پاره لیکل چې خلک راته خسړی وي، خلک راته منګزار وي، خلک راته سخی وي، خلک راته نیک انسانونو خلکو د پاره دې کړو، ورشه خلکو ته چې اوس ته بدله درکې. نو ګوري دوستانو عمل خو موجود شوی، عمل د چا؟ د جوارح او عمل د اندامونو خو موجود و، صدقه دې ورکړي، منځ دې کړي، حج دې کړي، جهاد دې کړي، او بیا هم درته د قیامت پر ورځ رب العالمین وایي چې ورشه چا د پاره چې دې کړي او غوینه عمل وغواړه، ما د پاره خو دې نه کړی. اوس دغه انسان ته دغه عمل په وجه باندې چې تر سره کړی دی رب العالمین اجر او ثواب نه ورکوي. ولې نه ورکوي؟ اخلاص نه، څه شی نشته. او د اخلاص تعلق د چا سره و؟ د باطن سره. نو دین دا نور مر باندې ور قیاس کوي
دینه دا معلومیږي هغه احکام چې تعلق د انسان د باطن سره دی دا ډیر اهم دي په نسبت د هغه چې تعلق د چا سره دی د انسان د ظاهري اعمال سره. او بل طرف ته دا الټه وګورئ، یو سړی د خدا نه خواسته ایمان راوړ مؤمن دی ولیکن د اعمال نه تر سره کوي، ګناهګار دی، په بل تعبیر فاسق مؤمن دی، نیک اعمال نه کوي، ګناهونو کې ډیر مبتلا دی، او دې دوران کې د ګناهونو وخت کې د تمرګ راغی توبه اعلان نه ایستلې وفات. شریعت زمونږ استاد وای چې د رب العالمین خوخي جهنم ته بوځي، یو څه موده به د جهنم کې د اور یا په نور عذابونو عذاب ورکی، بیا به د خپل علم مطابق او د خپل مشیت او د رضا مطابق د جهنم نه راوباسي جنت ته به داخلي. څومره وخت چې د رب العالمین خوخه او په جهنم کې عذاب ورکی او به د جهنم نه راباسي او جنت ته داخلي. اوس په دې ځکه استاد وګورئ د سړی ټول عمر ګناهونه کړی و، نیک اعمال نه تر سره کړی و، و اما تصدیق باطنی موجود و، ایمان باطنی موجود و، نو یو څه موده به رب العالمین جهنم تلیږي او د جهنم په اور باندې ورته عذاب ورکوي او د جهنم نه بیا یو وخت جنت ته راځي چې تلاړ نشي. او یو هغه ایمان دی چې تا بچ کوي د خلود په نار نه. خلود په نار دا معنا چې د همیشه اور نه دی بچ کوي، چې ته په اور کې همیشه اوسېږي. هغه ایمان چې تا د اور نه مطلقاً بچ کوي نو دا ایمان د کاملینو دی. یو انسان دنیا کې ایمان راوړو نیک اعمال تر سره کړو کامل مؤمن و د رب العالمین کامل بندو او کامل ولی و، نو چې څنګه وفات شو او سترګې پټې کړې الله تعالی ورته خپل دیدار نصیب کړي او رب العالمین په خپل نعمتونو نازي او دغه انسان الله تعالی جنت ته داخلي اولا بغیر د داخلي دو دنه اور د جهنم ته. دا کمال انسان ته الله تعالی د څه شي په وجه ورکی د ایمان کامل په وجه چې دا ایمان د کاملینو دی. او یو مونسبانو مطلق ایمان دی. مطلق ایمان دا معنی لکه د عام مومنانو ایمان یا لکه د فاسق ایمان. نو فاسق انسان خو ایمان لري ولیکن دغه فاسق انسان دی د دغه ایمان په وجه د دخول د نار نه بچ کیږي نه، اور ته به رب العالمین څه وخت بوزي. و د ایمان کې دومره کمال دی چې دغه ایمان په وجه همیشه به په اور کې نه پروته، یو وخت به رب العالمین د جهنم د اور راوباسي او جنت ته داخل کی. استاسو فکر وکي دوانه طرفونو ته یو سړی د ټول عمر نیک اعمال کړی دي چې د څنګه مرشه خو ایمان نشته، د څنګه مرشه ډایرکټ جهنم ته روان دی. یو سړی د ایمان لري ټول عمر بیکار اعمال کړی دي خو چې مرشه نو یو وخت به جهنم ته ځي او د جهنم نه بعد رب العالمین بیا راباسي جنت ته به داخلوي. نو استاسو وګوري په دې دوانو کې کوم یو ډیر مهم دی؟ هغه اعمال چې تعلق د بدن سره دی هغه ډیر مهم دي او که هغه اعمال چې تعلق د باطن سره دی هغه ډیر مهم دي. په دې باندې تاسو پوښولې اوس دومره توپیر دی. ها اعمال دې نه دي کړی ایمان شته یو وخت به جنت ته ځي، او که ټول عمر دې اعمال کړی او چې ایمان نه وي نو جنت ته ور باندې نه داخليږي. نو دینه دا معلومیږي چې په دې دوه اعمالو کې ډیر اهمیت کوم اعمالو ته حاصل دی چې کوم اعمال تعلق د انسان د قلب او د انسان د باطن سره وي. او زمونږ استاد شریعت مطهره هم په دې باندې چې ډیر تمرکز کړی په نسبت د ظاهري اعمالو باندې تمرکز زمونږ استاد شریعت په باطنی اعمالو ډیر کړی او رسول الله صلی الله علیه وسلم به هم د خپل صحابه کرام هم دې باطنی اعمالو ته ډیر اڅول او د قلب اعمالو ته ډیر متوجه کول. لکه دغه لپاره نمونه څنګه ده؟ ولی امام بخاری رحمت الله علیه حدیث راخسته په کتاب الایمان کې نبی رسول الله فرمای الا ان فی الجسد لمضغه، خبردار اے صحابه کرامو یقینا د انسان په وجود کې او د انسان په جسد کې یو ټوکړه د غوښه ده. نبی رسول الله وی کدا ټوکړه د غوښه صالحه شولا نو ټول بدن ور سره صالح دی. و اذا فسدت فسد الجسد كله، او چې کله د انسان دغه ټوکړه د غوښه فاسده و نو د دې سره د انسان ټول وجود فاسديږي. صحابه کرام ته نبی علیہ السلام وی الا وهي القلب، خبردار اے صحابه کرامو هغه ټوکړه د غوښه څه شی ده؟ نبی علیہ السلام وی ټوکړه د غوښه چې ده د انسان قلب دی او د انسان زړه دی. اوس رسول الله